سلامونه ملګرو، زه ورور راغیم. د دې ویډیو اوله برخه زموږ سره په فیسبوک او ټیک ټاک کتلی سي. ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ سره ویډیو تر پایه پورې وګورئ. مننه. کیسه پر هماغه ځای بیرته شروع کیږي. نو دوی لږ څه سامان چې ورسره پاتې و هغه څخه یې ګټه واخیستله. په هغه کې د یوې توپنچې یو سپرینګ پیدا سو او له هغه څخه د ماهیانو د نیولو یو غشی جوړ کړئ او په اوبو کې یې واچوئ. لږ وخت وروسته په هغه کې یو شی بند سو. خو کله چې دوی راکش کړل رسۍ وشکېدله. جین وویل دلته تر موږ هم وږی شیان شته. د ورځې په تودوخه کې جین ستړی سو او سمندر ته یې ورټوپ کړل چې لامبو وکړي. ټوني هم د هغه په لیدو سره غوښتل چې په اوبو کې ولامبي. خو هارولډ ودروي او ورته یې وویل چې په دې سمندر کې شارک ماهیان دي. جین بیرته کښتۍ ته راغلی. وخت ورو ورو تېرېدی. اوس 5 ورځې تېرې سوي وې. په دې 5 ورځو کې یې نه خواړه خوړلي وه او نه یې اوبه څښلې وې. درې واړه ډېر کمزوري سوي وه. اوس د ټوني حوصله ختمه سوې وه او د سمندر اوبه یې څښلې. خو هارولډ هغه راوګرځوي او ورته یې وویل د سمندر اوبه انسان نور هم تږی کوي. په اصل کې د دې ټولو بدبختۍ لامل هارولډ و، ځکه هغه پر غلطه لار روان و او تیل یې خلاص سوي وه. د هارولډ په یاد شول چې په جیب کې هغه یو پنسل هم لري. هغه د کښتۍ په څنډه کې نقشه جوړه کړه او خپل د ځای لوکیشن یې معلوم کړي. بیا یې وویل باید کښتۍ د باد په مخه پرې نږدو، ځکه موږ نور هم د ځمکې څخه لرې کوي. نو هغه د ژمن ژغورلو جانکټونه راواخیستل او یو کوچنی لنګر یې جوړ کړ چې کښتۍ پر یوه ځای باندې ودرېږي او کله چې باد بلې خواته سو او دوی به د هغې خواته ولاړ سي. او په دې ډول سره دوی د باد په وسیله سره خپل منزل ته د رسېدو هڅه کوي. له دې څخه وروسته دوی دعا کوي. جین وایي زموږ څخه په ژوند کې ډېرې تېروتنې سوي وې، خو اوس ستا مرسته پکار ده. ټوني هم وایي موږ ته تر ټولو زیات باران پکار دی. مهرباني وکړه، باران راباندې وکړه تر څو موږ د څښاک اوبه پیدا کړو. خو باران نه کېږي. اوس چې دوی په شپه کې ویده کېږي ناڅاپه باران شروع کېږي. د سمندر په منځ کې بند پاتې سوي 3 کسان د لومړي ځل لپاره اوبه څښي. د تندې له امله د دوی بدنونه مات سوي وه او اوس د لومړي ځل لپاره د ژوندي پاتې کېدو یوه هیله پیدا کړه. سبا کېږي جین د ماهیانو د نیولو هڅه کوي. هارولډ خاندي او وایي ما تر اوسه داسې ښکاري نه دي لیدلي چې دومره حوصله دې ولري. ډېر وخت تېرېږي خو جین ته هېڅ په لاس نه ورځي. وروسته جین د خپلې کښتۍ لاندې یو ماهی ویني. جین له خپل جیب څخه چاقو راباسي. خو هارولډ ورته وایي که چېرته چاقو څخه کار واخلې کیدای شي ستا څخه کښتۍ سورۍ سي. خو جین د هارولډ خبره نه مني او په اوبو کې د چاقو ګزارونه کوي. ټول فکر کوي چې چاقو په کښتۍ کې وموښتي. جین هم ووېرېدی. وروسته معلومه سوه چې چاقو پر یو ماهي باندې لګېدلی دی. جین هغه راپورته کوي او بیا په ګډه سره هغه ووژي. په دې ډول سره د یوې هفتې وروسته دوی لومړی خوراک ترلاسه کړي. ټول خوشحاله کېږي او زړه ته یې بیا یوه هیله پیدا کېږي. د ماهیانو د خوړلو وروسته هارولډ وایي کله چې کور ته ولاړ سم زما ښځه به پر ما غوسه وي. هغه له ټوني او جین نه پوښتنه کوي تاسو واده کړی دی که نه؟ ټوني وایي واده مې نه دی کړی خو زه یوه معشوقه لرم. جین وایي نه ما واده کړی دی او نه هم کومه معشوقه لرم. ټوني په مسخرو کې ورته وایي ته چې کله کور ته ولاړ سې نو ته باید حتما زما د خور سره پلا ووینې. دوی خبرې سره کوي چې ناڅاپه د شارک ماهیانو یوه ډله د دوی پر شاوخوا باندې ګرځي. ټول د ویرې احساس کوي خو بخت یې کار وکړي شارک ورباندې برید ونه کړي او له هغه ځای څخه تېرېږي. ورځې تېرېږي او ټول بیرته کمزوري کېږي او لوږه پرې غالبه کېږي. وروسته جین لاس په اوبو کې اچوي او یو شارک یې پر لاس باندې حمله ورکوي. هغه ژور زخمي کېږي. سبا جین له لرې څخه د ځمکې په شان باندې یو ځای ویني. هغه وایي ښایي چې دا ټاپو وي خو ټوني ورته وایي دا یوازې د ذهن دوکه ده. هېڅ شی مو مخې ته نشته. دا ټول سمندر دی. اوس 15 ورځې تېرېږي. ټوني په لاس کې توپنچه نیسي. جین ورته وایي آرام اوسه او توپنچه راکړه. همدا مهال ټوني ګوري چې یو مرغه په کښتۍ باندې کښېناستی. جین هغه په ټوپک ولي او وژني یې خو مرغه په سمندر کې لویږي. هارولډ سمدستي د هغه د اخیستلو لپاره اوبو ته ورټوپ وهي او مرغه نیسي. خو له شا څخه یو غټ شارک راځي. په ډېر تلوار سره هغه بیرته خپلې کښتۍ ته راپورته کېږي. په دې ډول سره له 15 ورځو وروسته بیرته خوراک پیدا کوي. خو د سمندر اوږده سفر یې ذهنونه ګډوډ کړي دي او په دې ډول 20 ورځې تېرېږي. په دې 20 ورځو کې دوی یوازې 2 ځله خوراک کړی دی. یو سهار هارولډ ویني چې ټوني او جین ویده دي او د باد لور ته یې پام نه دی کړی. هغه په غوسه وایي ما تاسو ته ویلي وه چې د باد لور ته به تل پام کوئ. جین په غوسه ځواب ورکوي 20 ورځې تېرې شولې موږ مځکه ونه لیدله. ته غلط وې. هارولډ په شرمندګي سره وایي کیدای شي ما یوازې یو انځور جوړ کړی وي. هغه رښتینې مځکه نه وه. ټوني او جین په قهر ورته وایي موږ چې نن دلته بند پاتې یو دا ټوله ستا له وجې څخه یو. تا موږ پر غلطه لار بیولي یو. هارولډ ومنله او وایي هغه وخت چې په الوتکې کې وم زما سترګې پټې سوي وې. چې راویښ شوم صحنه بدله سوې وه او موږ ډېر لرې راغلي وو. زما څخه لاره ورکه سوې وه او موږ ډېر لرې راغلي وو. هارولډ وایي چې د راډیو فریکونسي خرابه سوې وه. له همدې امله یې تیر هم ختم سوي وه او موږ دې ته مجبوره سوو چې په سمندر کې خپله الوتکه کښېنوو. هغه خپلې ټولې تېروتنې مني، بخښنه غواړي او ژاړي. وروسته هارولډ هغه نقشه رااخلي چې ژغورونکي کښتۍ پر سر باندې جوړه کړې وه او وایي اوس یوازې نقشه موږ تر خپله منزله پورې رسولی سي. هغه یو پلان جوړوي. د خپلو بوټونو څخه د کښتیو د لرګۍ کار اخلي او کښتۍ هغه طرف ته بیایي کوم طرف ته چې دوی وغواړي. ټوني په ټوکو ورته وایي
هر څوک چې لومړی ټاپو وویني نو هغه نور دوه به ډوډۍ ورته کوي. سفر اوږد دی، ورځې تېرېږي، تر دې چې ورځو پورې دوی دومره کمزوره سوله چې د خبرو کولو توان یې هم له لاسه ورکړی و. په همدې شپه باران کېږي او اوبه ترلاسه کوي، خو ژر وروسته یو خطرناک طوفان راپورته کېږي او د دوی کښتۍ چپه کېږي. په خوشبختۍ سره دوی 3 واړه سره ژوندي پاتې کېږي. وروسته کښتۍ بیرته سیده کوي او په زوره سره پر هغه بیرته پورته کېږي. سبا ته یې هېڅ هیله نه پاتې کېږي. دوی 3 سره لکه ژوندي مړي چې پر کښتۍ پراته وي. هارولډ د خپلې مېرمنې یاد کوي او ژاړي. جین د ټوني د خور مخ په ذهن کې ویني، کوم چې په اصل کې یوازې د ټوني د خبرو له امله په ذهن کې جوړ شوی انځور و. جین وایي زه ستا خور وینم، فکر کوم چې د هغې سره مې مینه پیدا شوې ده. ټوني خاندي او ورته وایي هو ستاسو دواړو به ښه جوړوي. هارولډ وایي بخښه غواړم چې تاسو زما سره په دې ستونزه کې بند پاتې سولاست. ښایي موږ ژوندي پاتې نه سو. بیا راولاړېږي او په اوبو کې لاس وهل شروع کوي. ټوني او جین دا ګوري او هغوی ته هم حوصله پیدا کېږي. د 4 ورځو پورې 3 سره د کښتۍ پر سر لکه مړي پراته وه. ټوني په ورو اواز سره وایي چې ما خوب ولیدی چې زه په یو شنه او ښایسته دښت کې پروت یم. هارولډ ځواب ورکوي ما دا خوب 2 واره لیدلی دی. لږ وروسته جین د سمندر خواته ګوري او چیغې وهي زه یو شین ځای وینم، ښایي دا ټاپو وي. هارولډ او ټوني ژر ګوري، واقعا یو کوچنی ټاپو دوی ویني. د دوی 3 سره پر مخونو باندې د هیلو نښې ښکاره کېږي. دوی کښتۍ پر مخ ټېل وهي او څو ساعتونه وروسته هغه ساحل ته ورسېږي او ستړي پر مځکه پرېوځي. د 4 ورځو وروسته دوی د لومړي ځل لپاره پر مځکه قدم ږدي. مخ ته یې کوچنی کلی ښکاره کېده، کوم چې د دې د بریا نښه وه. د فلم په پای کې ویل کېږي چې دوی شاوخوا 1000 میله په ژغورونکې کښتۍ کې سفر کړی و. ملګرو که مو ویډیو خوښه سوې وي ویډیو لایک او شیر کړئ او زموږ یوټیوب چینل هم سبسکرایب کړئ. مننه.